ها بسم الله الرحمن الرحیم رزو لیسن 16 اف ایکسل 2013 ها شپاړسم نمبر د سم تاسو سره بیا هم هوم ټاب دی او نمبر ګروپ تاسو کوم دي نن لولو ښه په هم تاسو کلیبورډ فونټ الاینمنت ګروپونه ولوسنه چیرته نمبر ګروپ ته راځو خرازو اولې د پر ایگزامپل سمپل غونډه څه کوو لیست جوړو خاطر نشو کوم چې لکه چې ما سره دغه سټوډنټ فارم دی پر ایگزامپل ښه سټوډنټ ها ریکارډ فارم پر ایگزامپل ها دغه څه کوم تاسو مطلب فیلډونه اټکوو ته چې رول نمبر دی پر ایگزامپل دا سټوډنټ نیم د تاسو سره دا فادر نیم دی دا پر ایگزامپل کلاس دی لکه دا فیس شوم تاسو سره دا اډمیشن ډیټ شوم تاسو سره ها دې کې څه کو انټری کوو ته چېرې نمبر 1 دی پر ایگزامپل څوک دی عثمان دی نیم فادر نیم پر ایگزامپل طاهر ها کلاس ورډ فیس دومره شوم تاسو سره او اډمیشن ډیټ دا دی ها بیا ټیپ کوم لکه څو دی پر ایگزامپل جان دی فادر نیم خان او ایکسل دومره فیس شوم تاسو سره او دا مطلب تاسو کوم دی د دې اډمیشن ډیټ شو حدیث کوم تاسو مطلب ورته انټریو کو یو دنه بډر ورته ورکو راځم چیرته دلته اوس ماته څه ویل کړه تا کوم فیلډ پکاره دا فیلډ څه کوم زه انتخابوم ورته ما سره اوس انتخاب دی پاس جنرال ما سره انتخاب دی ښه څه ویل کړه نو سپیسیفیک فارمټ کلیک کړه باندې دا اوس ما سره څنګه دی خپل عادي حالت کې راځي وروره هیڅ شی ما سره نشته دی نو سره کرنسي شته او نه درې خانې جدا شوه او نه هم دوه خانې اشاریه لري یعنی مطلب په عادي حالت کې په دې شکل ما سره راځي ته وایي داسې نه ویل کړه څه قسمه پکار ده ګوتم چې نمبر ورته ورکړه کلیک کړې باندې څنګه چل شو دوه خانې اشاریه ورته ورکړله خدا قسم ستا په کار نشته ته وایي چې کرنسي مې په کار ده کلیک کړې باندې اوس ګوره څه ورسره راځي ډالر علامه ورسره ښکاره کېږي ها په دې شکل تاسو په کار نشوئ چې اکاونټینګ کلیک کړئ باندې ګوره درې خانې جدا کېږي دوه خانې اشاریه هم لري او یو سره څه راځي دا ډالر ساین هم سره څه کېږي ډسپلې کېږي اکاونټینګ کې څه کار کېږي درې خانې جدا کوي ښه یویز لسي سلي سیده ها په دې شکل ستا په کار نشوئ چې زما لکه څه په کار دی ډیټ په کار دی ګوره دا انتخابوم ورته څه وکړه لکه زما لکه دا قسم کار شو پر ایگزامپل دا بدل کا چې شته لکه چینج کا وته هم چې شارټ ډیټ ته کلیک کړې باندې څنګه چل شو شارټ ډیټ ما سره په دلت کې راځي خوا چې لکه لانګ ډیټ مې په کار کلیک کړې باندې څنګه چل شو وایي چې ترسډے اگست 13 دومره هلته پر ایگزامپل زه بل فیلډ امر کوم ټایم پر ایگزامپل وته هم چې دا ټایم ده لکه 1 بجو ها دلته ټیپ کوم لکه 2 بجې دا مې لکه مکمل څه انتخاب کو دي څه کوم ورته هم چې بارډر ورته ورکه ها دا مې انتخاب کو بارډر باندې مې کلیک وکړ راځم دلته لکه دا مې انتخاب کو څه قسم لکه اوسي کلیک کړې باندې لکه دا قسم په کار ډیټ باندې کلیک کړ چې شول اوس ما سره یعنی مطلب ډیټ څه شو ایکسپینډ شو هاور ډسپلی کېږي منټ هم ډسپلی کېږي او سیکنډ هم سره څه کېږي ډسپلی کېږي راته په دې شکل تاسو په کار نشوئ چې څه قسم لکه غواړم پرسنټیج باندې ګوره پر ایگزامپل د مار څه اټکړه ورته ښه وته هم څه وکړل که دا ماته بدل کړي چې شته پرسنټیج ته کلیک کړی باندې اوس ګوره څنګه چل شو اوس ما سره پرسنټیج چینج کړی شو ښه تاسو وایي چې لکه څه وکړه دا ما سره مطلب فریکشن په کار کلیک اوس څنګه چل شو خپل عادي حالت ته ریټرن کړی شي دا ښه دا قسم وایي چې په دې شکل باندې اوس څه وکړي ساینټیفیک او کلیک کړی باندې اوس ګوره څنګه شو لس په تاوان ده مثبت 3 سیدا ها اوس ګوري ورته دا مطلب ما کوم دي جنرال پراپرټي وا اوس هر پراپرټي څنګه د مشخص لري ځان ته خپل سپیسیفیک کسټمایزیشن لري ګوره الکه ازما څه په کار دي نمبر په کار کلیک کړي باندې اوس ما سره څنګه شو نمبر راغی سیدا خاطر د لکه څه کوم تم چر ډالر ساين زما په کار دی ګوره انګلیش په کار دی مطلب دا قسم راوړل لکه زما څه په کار لکه یورو انګلیش ولم دا قسم په کار دی سیدا یونایټډ کینګډم والا او وای چر په یورو شکل باندې ډسپلی کراته یا پر ایگزامپل چر چاینیز په کار دی ین سیدا هر هیواد سره ځان ته مشخص یو پولی واحد لري ښه برانچ مې لکه په کار کلیک کړی باندې او دلته ماته چې قسم په کار دی مور اکاونټینګ فارمټ کلیک کړی باندې لږ وروسته په دې باندې کار کوو چې دې کې مطلب څه قسم خبرې سره دلته روان دي چیرته د ډایلکس باکس کې روان دي سنمې دی لکه راځم چیرته ورپسې نمبر تر زموږ ګور ما سره دا روان دي وروسته وایو ښه ور باندې کار کوو بل لکه څه پرسنټیج په کار کلیک کړی باندې ګوري پرسنټ په کلیک ډسپلی کول شي او کوای چې نه کاما سټار کلیک کړی باندې ګوره درې خانې څه کوه جدا کوه دا قسم لکه زما په کار شو مطلب بشري څه زیاته کا یا کمه کرته خو د درې خانونه چې زیات شي بیا کوم مفهوم نه لري ښه راځم چیرته دې ډیلکس باکس راځم کلیک کړی باندې اوس باندې څه لکه جنرال مې په کار دی دا کوم قسم حالت لکه نو خپل عادي حالت ته راځي ګوره زه په دې کلیک کوم څنګه چل شو عادي نمبر راغی درې خانې نه جدا کیږي ښه خدا قسم زما په کار نو تم چیرې سو کله کا دا کسټمایز کا سکا کسټمایز کا ګوره ته مطلب ما ویل
چې هر ټایپ څه لري خپل ځان ته کسټمایزیشن لري. کسټمایزیشن څه لپاره کوو؟ مشخص سټایل لپاره. یعنې مطلب تاسو څه کوو دې کې خپل د خوښې تغیرات راوړو. خلک زما څه قسم پکار دی نمبر ته راځم دا جنرال انتخاب مرته څه قسم لکه پکار دی په دې شکل واوسه دا قسم اوس دا ګوره دې چې دی ما سره خپله کوډ دی چې دی کوډینګ دی ښه اوکې که لکه اوس ګورې ما سره په دې شکل باندې راغی سیده ښه راځم چېرته زه نمبر ته راځم هلکه ته مې لکه څه کوم جنرال ته وړه کلیک کوې بنده راځم چېرته نمبر ته راځم دا مې انتخاب کړه دلته اوس ما ته څه ویل که دا سمپل دی څو خانې اشاره ستا په کار ده ورته یم چېرې 3 خانې اشاره ورته ورکړه بل څه ویل که یوز تاونزیټ سپریټر 3 خانې بس څه کوي درته جدا کوي هلکه ستا نیګیټیو نمبر څه قسم په کار دی وایي په دې شکل واوسي قوس کې بند وي یعنې کله چې عدد منفي راغی په کوم شکل یې غواړه ورته یم چېرې دا 3 خانې جدا کړه او د تاونزیټ سپریټر هم څه کوه سره راوړه کلیک کړه اوس ګوره څنګه چل شو ما سره راغی ښه راځم دې ته کسټمایزیشن ته راځم چېرته د همدې نمبر کسټمایز باندې کلیک کوم هلکه څه قسم زما په کار دی ورته یم چې چلو کړه چې دلته ما ته افغانۍ راوړه دا به څنګه راوړه ګوره ډبل کوټیشن AF صحیح شو ښه څه وکړه ډالر ساین هش ګوره 2 خانې مې څه لکه په کار دی اشاریه په کار ده اوکې که څنګه چل شو مستقیما ما سره څه راغلل افغانۍ راغلله ښه راځو ورته مطلب بل قسم بدلو ورته ورته یم چېرې سلو کله دا کلدار ته چینج کړه ګوره دا مې څه ختم کړه RS یعنې مطلب روپیز ښه RS څه قسم لکه اوسي هش څو خانې مطلب ستا په کار ته یم چېرې 2 خانې اشاره یم څه کړه ورته ورکړه کلیک کړې بنه اوس ګوره ما سره څنګه چل شو دا به چی ته وړي خپله مطلب کلدار ته به چینج کړلی شي ښه ته کولی شي دلته څه که مطلب ورته مختلف قسمه فارمټس چې کوم د هغه استفاده کړه لکه په دې شکل ستا په کار شي دلته مختلف قسمه چې دي فارمټونه دي ښه مختلف قسم حالتار ستاسو څه کولی شي هغه استفاده کولی شي دا قسم ستاسو په کار شو دا قسم ګوره رقم چې دلته ما سره د دې فارمټس دي ښه دا به مختلف قسمه شیانو لپاره استفاده کېږي ګوره په دې شکل ستاسو په کار شول څه دا منټ دپاره سیکنډ دپاره ښه ورباندې وروسته کار کوو راځم چېرته لکه کرنسي ته راځم کرنسي څه ویل کېږي پولي واحد ته ویل کېږي اوس ګوره ما سره لکه څه راځي دلته کلدار راځي RS روپیز راځي ښه هلکه سیمبول څه په کار دی ورته یم دا سیمبول زما په کار دی که نه نن بیخي مه راوړه کلیک کړې به نه سیمبول څنګه شو ختم کړلی شو ښه زه هم داسې یو چل کوه چې ما سره ته څه کوه افغانۍ راوړه نو ګوره دا به انتخاب کوم چې باندې کلیک وکړم کسټمایز باندې کلیک وکړم لکه دا ډالر ساین به څه کوم دا به ختم کوم ډبل کوټیشن AF سیده اوکې که نو ما سره څنګه چل شو افغانۍ ته چینج کړلی شو ښه تاسو وایي داسې نه وي لکه کرنسي ته لاړ شه ورپسې څو خانې اشاره مې په کار لکه زیاتوه ورته کمولی هم شي او زیاتولی هم شي هلکه څومره مې په کار ده 3 خانې بس ده نیګیټیو نمبر کوم قسم اوسي دا اوس ګورې ما سره چې دی سمپل دی کله چې منفي عدد څنګه شي راشي په دې شکل ډسپلې کېږي ګوره ښه اوس کې مطلب نیسي صحیح ده ښه راځم ورپسې اکاونټینګ ته راځم اما خبره پکې رسي څه کوي 3 خانې جدا کوي لکه ډیسیمل پلیس تاسو په کار ده لکه ورته یم چېرې 3 خانې جدا زما مطلب څه که ما ته 3 خانې اشاریه راوړه دې نه زیات زما په کار نه دی ښه کوم سیمبول دې په کار ورته یم چېرې اوس ګورې ما سره رقم چې دي سیمبول نه دي ښه تاسو کولی شئ دا څه کې استفاده کوئ رقم چې دي ما سره سیمبول دي ښه همدا ډالر ساین صحیح دی ښه ډیټ ته لکه راشه ډیټ کې ګورې څه خبرې دا کې ګورې بعضې مهم شیان دي ښه راځم چېرته لکه دا انتخابوم ورته ځکه چې دې چې دی ټایپ ډیټ دی ما سره دا خو نمبر و ما سره راځم چېرته په دې کلیک کوم ښه څه مې لکه په کار ډیټ مې په کار دی څه قسم مې په کار دی لکه دا قسم اوسي ګوره پاس سمپل ډسپلې کېږي 8/14/2015 په دې شکل لکه غواړې چې ترسډې اګست 13 2015 یا داسې مطلب غواړې چې 8/14 تاریخ دی لکه په دې شکل څه په کار شو 8/14 تاریخ دی 2015 کال ده دا قسم مطلب غواړې اګست 13 دی ما سره یا په دې شکل مطلب ستا په کار شول ګوره دا چې ما سره د دې مختلف قسمه فارمټس دي دا قسم مطلب غواړي یا په دې شکل اوسي ګوره چې ما سره رقم د دې فارمټونه دي خو بعض اوقات ته خپله کولی شي څه کې یو فارمټ ورته جوړ کړي ګوره کسټم باندې به کلیک وکړئ اوس ګورئ ته ما سره کوم دي څو خبرې بد یاد مې تاسو ولرو ښه چې د ما سره ګورئ وایي سره لپاره استفاده کوو ایئر دپاره څه لپاره ایئر دپاره سلش ورته ورکړه که میاشت ورته ډسپلې که او څه که ما ته ډېر ښکاره که راغی که نه ما سره او خوا که ته څه وکړه لکه دا هم راته ډسپلې که په دې شکل ډسپلې شي ګوره 2015 اګست ترسډې دی او 14 تاریخ دی ګوره وایي څه مطلب ایئر ایم څه مطلب منت ډي څه مطلب ډے کلیک کړی باندې اوس ګورې ما سره څنګه چل شو اما قسم باندې فارمټ ما سره څنګه شو جوړ کړی شو ښه راځو بیا په دې کلیک کوم هلکه ټایم لپاره ما خبره ده چې دا ټایم لپاره اوس ګورې فار ایگزامپل زه کوم دلته ما څه که ټایم انتخاب کوه ورته ورته یم څه وکړه دا فارمټ که ماته بدل که راته سټایل څه که چینج که ورته نو راته ورپسې ورته دلته ټایم هلکه په کار دا قسم مې غواړي ګوره اوس ګورې ما سره څه ښکاره کېږي 1 بجه مطلب منټونه سیکنډ دواړه ښکاره کېږي په دې شکل ستا په کار صرف څه ښکاره کوه ماته 7 ښکاره کوه دا قسم ستا لکه په کار شو څه ښکاره کوه ماته 7 او منټ دواړه خو ایم هم سره څه که ښکاره کوه دا قسم لکه غواړې په دې شکل لکه اوسي دا ګورې چې دې ما سره د دې مختلف قسمه سټایل دي ښه ډېر لپاره هم خپل چینل دی او دا سات لپاره هم خپل دي
راځه ورپسې چېرته کسټمایز سره اوس ګورئ ما سره څه ښکاره کړي دلته ایچ او ایم اوس ګورئ دا بدلوم هلکه دا قسم واوسي ګوره زما څه پکار دی لکه ګوره ایچ هاور دپاره استفاده کېږي او ایم منټ دپاره استفاده کېږي ایس ایس سیکنډ دپاره استفاده کېږي هلکه ایم هم ورسره راوړه چې دا ایم او پی ایم دا اوس ګورئ د ما سره شته که نه په دې شکل ستاسو پکار شول دا ګورئ ما سره اوس دلته څه کېږي په لاندې ډسپلې کېږي ښه دا ختموم دی ځره اوس ګوره ایچ مطلب هاور منټ سیکنډ ایم او پی ایم څه کېږي ورسره ډسپلی کېږي دا په مختلف قسم حالاتو کې تاسو څه کولی شئ استفاده کولی شئ زه وکړي کومه ګوره اوس ما سره دا هماغه شکل باندې راغلی تیار ښه راځه ورپسې چېرته پرسنټیج څه لکه راځم وایي لکه څو پیسه راپکار فار ایگزامپل ته ما ټایپ کړه لکه ډسکاونټ چې لکه ډسکاونټ مې ټایپ کړه ډسکاونټ مین تخفیف ښه دا څه کومه لکه د بارډر ورکومه کلیک کړه باندې هلکه څو پیسه مې پکار دی چې 15 پیسه څه ډسکاونټ ورته ورکړه دې ته فار ایگزامپل 10 پیسه دا اوس څه بدل کړه چې شته ډسکاونټ ته لکه پرسنټیج ته وړوه نو په دې کلیک وکړه فریکشن پرسنټیج باندې کلیک وکړه لکه دا قسم اوسي کلیک کړه باندې دا اوس موږ تاسو به وروسته وایو ښه راونډ اپ کوو یا لکه اندازه څه کوو راونډ اپ کوو یې ښه چې مطلب دا ولې 50 پیسه راښکاره کړي اوس ګوره دلته اوس ما سره خبرې ډېرې زیاتې دي ښه چې مطلب دې باندې تاسو څه کولی شئ دا استفاده کولی شئ ښه راځم ورپسې بیا چېرته ښه دا هم صحیح شو پرسنټیج لکه ډیسیمل دومره اوسي سیدان دا وروسته به وایي چې مطلب دا څه قسم واړه اوس خو 1500 پیسه راشول لکه نو ښه وروسته ورباندې کار کوو چې دا څه قسم مطلب راونډ اپ کېږي فریکشن لکه سره پر استفاده کوو کسر دپاره فار ایگزامپل دا قسم ده ګوره دلته ما یو عدد ټایپ کړئ 3 پر 4 باندې په دې شکل ښه دا قسم ووایم چېرې 100 پر 110 باندې انټر کا اوس ګورئ ما سره دا په دې شکل باندې ډسپلې کېږي که دا چېرته زه وړم لکه فریکشن ته وړم لکه څه قسم اوسي دا قسم مطلب اوسي کلیک کړی باندې بدل کړی نه شو که نه ځکه دا اوس ګورئ ما سره بعضې مشخص عددونه دي ښه اپ 1 2 ډیجټ 1 پر 4 باندې خو شروع یا پر ایگزامپل داسې چې هلکه 21 پر 25 خو کوس کې به څه کوي نیسي دا پکې شرط دی څنګه دی کوس کې به څه کوي نیسي ښه 1 پر 2 ګوره کوارټر لکه دا ګوره ما سره چې دی مطلب دغه د فریکشن دپاره یا د کسر دپاره څه کوو دین استفاده کوو ساینټیفیک ته لکه راځم دا ګورې مهم شی دی ښه ساینټیفیک لکه سره پر استفاده کوو چې په اسانه ډول څنګه شي د عدد ارایه شي یا وښودل شي ګوره ورته هم داسې وکړه ما ته مطلب ساینټیفیک ارایه کړه لزر عدد دی څنګه که ما ته دغه ساینټیفیک نوټیشن ته وړوه کلیک کړه دې باندې څنګه چلته اوس ما ته څه ویل لکه 10 په 52 څلور مثبت څلور سیدان ښه دا قسم ستاسو په کار نه شو لکه چې لږ زیات کا کم کا وګوره دا مطلب چې دغه ډیسیمل پلیس مطلب اشاریه ده خو درې خانونه زیات کوم مفهوم نه لري لکه دا کوم مسمن په کار دی بس درې دانې بس دی ښه اوکې که لکه اوس ګوره ما سره څنګه شو دا چینج کړی شو ښه بعض اوقات تاسو مطلب یو ټیکسټ ټایپ کوئ دې کې شکل ما ته لکه ټیکسټ دی ښه فار ایگزامپل زه ټایپ کوم لکه چې 0 انټر کوم ګوره اسی پر څه کړ لمنځه لاړو ټلیفون نمبر نه نوشته کېږي اسی پر څه کوي لمنځه وړي دا به څنګه زه نوشته کوم ګوره دا به چیشته چینج کوم لکه دا به ټیکسټ ته چینج کوم چیشته ټیکسټ ته اوکې که اوس ګوره ته مطلب ټایپ کوه چې غواړې لکه 0 اوس څنګه چل شو بدلی کو نه ټیکسټ کې څه کار کوي مطلب کله تاسو ته د صفر مشکل درکولی نو صفر لمنځه وړو څه شي ته چینج کا هغه مطلب ته ټیکسټ ته چینج کوي ځکه نمبر په صفر باید سټارټ نشي یو حالت کې سټارټېږي ښه راځو ورپسې بیا هلته بل چې تاسو سره سپیشل دي ښه دا بعضې خاص حالتونو کې تاسو څه کولی شئ استفاده کولی شئ څه قسم ګوره کله ما پر ایگزامپل ټایپ کړل لکه چې ورته چې فون نمبر دی پر ایگزامپل ټایپ کوم لکه دا قسم ما سره کوم دی فون نمبر دی ښه دا هم د دې ټلیفون نمبر شو صحیح ده دا انتخاب مې څه وکړه لکه دې ته مطلب څه که سپیشل فارمټ ورته ورکړه سپیشل ته چینج کړه کوم قسم لکه غواړې په دې شکل واوسي دې قسم ته فون نمبر دی اوکې که اوس څنګه چل شو ما سره ټلیفون نمبر په دې شکل باندې ډسپلې کېږي ښه دا قسم تاسو په کار نه شو وایي چې څه وکړه لکه دا قسم سیکیورټي نمبر ته چینج کړه اوس ګورې ما سره کوم دی سیکیورټي دی زپ کوډ ته لکه چینج کړه یا زپ کوډ پلس 4 دا اوس ګورې ما سره چې دي مختلف قسمه دي نمبرونه دي ښه لوکیشن لکه چېرې ته هم چېرې دلته لکه ښه کسټم تاسو مطلب څه کولی شئ دا چینج کولی شئ لکه دا قسم وي دا ګوره کسټم کوز ما سره چې لکه نو دا مختلف قسمه چې دي ما سره ټول کوډونه چې کوم دي یو ځای څنګه دي راغلي مې تاسو سره صحیح ده دا ګوره ټول چې دي ما سره دلته کوډونه دي ښه که زه پر ایگزامپل ته مطلب ټایپ کوم چې لکه دا قسم ټایپ کوم ایکول ریټ اوس ګورې څنګه چل شو سور رنګ ته چینج کړی شو دا مختلف قسم چې دي سټایلونه دي ښه دا لکه څه کوم چینج کوم چې لکه ورته هم دا چلو که دا بدل کړه کسټم باندې مې کړی وکړم خو شروع کوم رنګ دلته پکار ګرین اوکې که څنګه چل شو شین رنګ ته چینج کړی شو دا مختلف قسم چې دي سیټینګ دا څه کولی شي استفاده کولی شي